السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د لارو د روښانه کولو سیستم ډولونو په رابطه باندې ده چې تاسې څنګه کولی شئ د کومو وسایلو په واسطه او د کوم برق په واسطه باندې تاسې د شپې پر مهال باندې لارې روښانه کړئ. نو موږ عموما په دوه قسمه ډولونه لرو چې دغې باندې موږ د شپې پر مهال باندې لارې روښانه کوو چې یو د AC سیستم دی او بل د ډیس سیستم دی. AC سیستم کې په سنگل پیز برق باندې موږ لارو او بلپونه روښانه کوو چې هغه 220 وولټ AC برق دی او په DC کې بیا موږ دوه قسمه سیستمونه لرو. DC چې دی یو ته وایي ډیجیټل بند سیستم او بل ته وایي ډیجیټل خلاص سیستم. ډیجیټل بند سیستم هغه دی، اتومات سیستم هغه دی چې دا مکمل په دې کې بیټرۍ چې په دننه په سرکټ کې موجود دی نو هغې ته ډیجیټل بند سرکټ وایي او په DC باندې دغه کار او فعالیت اجرا کوي. یعنې په 12 وولټه DC یا په 40 شي په 48 یا په مطلب په هر څو وولټه شي خو د DC سیستم باندې دغه کار او فعالیت اجرا کوي. دغې ته LED بلبونه لګېدلي نو دغه کې په خپله هغه بیټرۍ دننه موجوده وي، د ورځې پر مهال باندې چارجېږي او د شپې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې لګېږي. دویم پوزیشن کې موږ ډیجیټل خلاص سرکټ سیستم لرو. دغه سیستم د سیستم دی چې د دې نه بیټرۍ بار پرته وي، تاسې به لیدلي بکسه ورته لګېدلې او دا پخوانی سیستم اوس ډیجیټل بند سرکټ استعمالیږي. مخکې به ډیجیټل خلاص سرکټ چې دغه به ډیجیټل وو خو بیټرۍ به ورته بار لګېدلې وه. د ورځې همدغه فعالیت به دغه اجرا کول چې د ورځې پر مهال باندې به د سولر انرژي څخه یا د سولر پینل څخه دغه بیټرۍ چارجوله، د شپې په مهال به په اتومات ډول باندې دغه کار او فعالیت اجرا کوو. دویم پوزیشن کې د دې د لارو د روښانه کولو سیستم ځایونه باید کوم ځایونو کې تاسې دغه د روښنایي سیستمونه دا د سولر وي او که د AC او که د DC دا باید په کوم ځای کې تاسې دا روښنایي سیستمونه برابر کړئ. دغه سیستمونه دلته لیکل شوي دي چې تاسې برابرولی شئ په عمومي او فرعي سړکونو کې، د صحت عامې څلورلارې او سړکونو کې، عمومي پارکونو کې، د لوبو میدانونو کې، عمومي چوکونو کې، نظامي چیک پوسټونو کې، حکومتي ریاستونو کې، ښارونو، جوماتونو مخو ته او د ګاړو د پارکینګ او داسې نورو ځایونو کې تاسې دغه سیستمونه فعالولی شئ چې د شپې پر مهال باندې خلک د دغې څخه استفاده وکړي. په دا کې ګڼه ګوڼه او دلته خلک هر احتیاج چې لري یا ضرورت لري نو په اسانۍ سره دغه شپه دې ته ورځ کړي. مطلب که لارې وي، که دغه ټول ځایونه چې تاسو ته ما ذکر کړل تقریبا لس ځایونه دي، په دغه ټولو ځایونو کې تاسې دغه لګولی شئ، دغه نصب کولی شئ او د دغې د پیادې څخه خلکو ته پیاده رسولی شئ او خلک کولی شي چې هم د شپې پر مهال باندې او هم د ورځې پر مهال باندې خپل چې کوم مشکلات دي د شپې راځي دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړي او په اسانۍ سره خپل مشکل حل. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.